السلام علیکم ډیر سټوډنټس نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی هغه موږ سره چې کوم دا فایل ټیب راغلی دی دا به ډیټیل سره ډسکس کو سمپل موږ به د فایل ټیب باندې کلیک کو لومبي موږ سره دلته راغلی دی هوم سره راغلی دی را سره هوم راغلی دی دا هوم چې موږ سره کوم دی کوم دی کې یو بلینک نیو ډاکومنٹ اخلو لا موږ څه کو مخکې نه څه ټمپلیټس ما سره د ایم اس ورډ کې راغلی دي هغه موږ کتل غواړو نو دلته نو موږ سره راځي لا ریسنټ چې څونه کار موږ کړی وي هغه فایلز به عموم دلته ما سره په د هوم چې کوم سکرین دی دا به را سره دی کې شو کیږي که زه راشم دلته د مور ټمپلیټس باندې کلیک کوم نو موږ سره داسې ډیفرنٹ ټایپس اف ټمپلیټس په دلته راشي صحیح شو لکه فور ایگزامپل زویمه چې زه یو سی وی اخلم کنه سی وی ډیزاین زه لګول غواړم نو موږ سره دا یو بیلټ ان ډیزاین دی کې راغلی که زه په دې کلیک کوم کریټ باندې کلیک کوم موږ سره بدل د سره راځي یو سی وی ډیزاین را سره رالو نو دلته موږ څه کولی شو دا یو سی وی د پدې کې موږ خپل نیم شو لا زموږ چې کوم دی کې ډاکومنټیشن اډ کول دي نو هغه موږ ایزیلی دی کې اډ کولی شو ټیک تا کنه دا کوم ځای کې موږ سره فایل ته براشو هوم سکرین کې نو دا موږ سره ټول راغلي دي صحیح ده نو دا به موږ سره سې دي ټمپلیټس پکې صحیح شو فایل ټیب ته براشو نو دا ټول موږ سره سې ټمپلیټس چې کوم ټایپ ټمپلیټ موږ لګول غواړو په هغه به کلیک کوو او خپل ډیټا پکې موږ څه کولی شو انسرټ کولی شو بیا نیکسټ موږ سره راغلی دی اوپن سره راغلی دی اوپن راغلی دی که زه دلته راشم او دې ته وګورم دا ما سره فایل دی که دا زه سیو کړم صحیح شو که فور ایگزامپل فایل باندې زه کلیک کوم سیویز باندې کلیک کوم او زه څه کوم دا ډیسکټاپ باندې سیو کوم نو که زه دیس پی سي ته راشم ډیسکټاپ سلیکشن والم او لایک زه رالم دلته ورته ما څه واغوښتو ډیټا فایل مې واغوښتو داسې صحیح شو ډیټا فایل مې ورته ولیکو دلته رالم سیو مې کو اوس موږ وګورو نو دا فایل ما سره څه شو دا فایل ما سره دلته رالو اوس که زه کنټرول ان کوم یو نیو پیج والم صحیح شو واپس فایل ته راشم او دلته کلیک کوم څه باندې اوپن باندې او زه هم چې دقه یو فایل زه څه کوم اوپن کوم نو یو خو دلته به را سره شو کېږي هوم سکرین باندې او که نه دلته راشو بروس باندې کلیک کو او بروس کې سلیکشن د ډیسکټاپ والو صحیح شو نو دلته هم دا ډیټا فایل راغلی دی نو که زه د ډیټا فایل باندې کلیک کوم او دا اوپن باندې کلیک کوم نو موږ سره بس کېږي دا فایل به را سره اوپن کېږي صحیح ده کنه فایل ته براشو دا موږ سره د اوپن کمانډ دی صحیح شو بیا نیکسټ موږ سره دا کمانډ دی نو د بلټ ان اپلیکیشن دی دا موږ سره انټرنیټ سره یوز کیږي ها چې کله موږ سره انټرنیټ کنیکټ نو دا یو موږ یوز کولی شو دی کې بلټ ان اپلیکیشن شي د ایم اس ورډ کې موږ یې کولی شو هغه اډ کولی شو نیکسټ بیا راغلی دی انفو سره راغلی دی را سره انفو نو که زه راشم د انفو باندې کلیک کوم نو دلته موږ ته څه ډیفرنٹ ټایپس اف کمانډ شو شي دی موست امپورټنټ موږ سره راغلی دی پروټیکټ ډاکومنټ را سره سید را سره پروټیکټ ډاکومنټ دی لا موږ سره چې کوم دا فایل دی د دې زه څه کوم دا چې کوم فات دی لا دا شیر کوم لا څه کوم دا کاپي کوم او لا د یو فایل نه د لوکیشن اوپن کوم نو په دې به سمبل کلیک کوو خو ډومبې موږ دلته وګورو دلته راغلی دی پروټیکټ ډاکومنټس نو که زه یم چې زما دا فایل کم دی صحیح شو لکه دا فایل ما سره راغلی ډیټا فایل راغلی که نه زه یم چې په دې ما سره څو لګي پاسورډ دی ولګي دا د را سره پروټیکټ شي صحیح ده نو سمپل فایل باندې به کلیک کو او را به شو کلیک به کو څه باندې انفو باندې انفو کې به کلیک کو پروټیکټ ډاکومنټ صحیح شو اوس دلته ډومبې موږ سره راغلی انکریپټ وذ پاسورډ د انکریپټ وذ پاسورډ باندې به کلیک کو او دلته به دې له څه ورکو پاسورډ بوله ورکو فور ایگزامپل دلته ما څه ورکو 1 2 3 4 صحیح شو دلته راشه اوکې کا بیا رالم دلته پاسورډ ورکو 1 2 3 4 صحیح شو او دلته مې څوک اوکې باندې مې کلیک کړو اوس په دې باندې موږ سره دا پاسورډ اډ شو که زه اوس دلته دا کټ کم لایک ما سره دا فایل چې کم دی دا زه ختموم دا فایل مې ختم کو سیو باندې مې کلیک کو صحیح شو اوس دغه فایل زه واپس اوپن کول غواړم نو که زه فایل ته راشم او دلته سلیکشن د څه والو د اوپن والو اوپن دی که نه او دلته هغه ډیټا فایل دی نو که زه راشم بروس باندې کلیک کوم او دلته ډیسکټاپ باندې کلیک کوم ډیټا فایل راغلی که په دې کلیک کوم دا زه څه کوم کولاوم نو اوس ما نه دی پاسورډ غواړي سره نه غواړي پاسورډ رانه غواړي ځکه چې هلته پې مونږ پاسورډ ولګو نو که زه راشم دلته پاسورډ ورکم 1 2 3 4 او دلته راشم اوکې باندې کلیک کوم نو هغه فایل به اوس ما سره دلته څه شي شو به شي را سره دلته راته لوډ شو که نه نو دا ډاکومنټ موږ څه وکړو دا هم پروټیکټ کو نو سمبل راشو انفو باندې کلیک کو دا موږ سره څه دی پروټیکشن والا آپشن دی که زه بیا د پروټیکټ باندې کلیک کوم واپس یې پاسورډ ته ختمول غواړم نو سمبل را به شو کلیک به کو څه باندې انکریپټ وذ پاسورډ صحیح شو او دلته نه دا پاسورډ ختم کو لایک دلته نه دا پاسورډ ما ختم کو او راشو اوکې باندې به کلیک کو نو دلته نه دا پاسورډ موږ سره څه شو ختم شو را سره دا کمانډ موږ پریویس
پریویس کلاسز کې ویلي ها کله ایگزام چې اکسیسیبিলিټی چې کوم لا منیجینګ فایل کوم صحیح شنو دا الریډي مونږه ویلي دي نیکست بیا وګورل د موږ سره راغلي دی سیو دی سیو ایز را سره صحیح شو که زه راشم د سیو باندې کلیک کوم نو دا فایل به ما سره که زه دې کې څه چینج وکم نو دا به موږ سره دې کې سګي کې سیو کیږي لکه لایک زه رالم دا سیز مې ختم کو دلته نه پروفایل صحیح شو لایک دې ډاکومنټ نه ما دا سیزونه ختم کړل او زه د کیبورډ نه کنټرول پلس اس بٹن پریس کما نو دا سیو شو لا راشو موږ دې باندې کلیک کوو نو دا موږ سره راغلی سیو راغلی شارټ کټ کی وسره شو کی کنټرول پلس اس شارټ کټ کی دا سره سمپل دې باندې به کلیک کوې نو دا موږ سره شو سیو شو را سره که سیو اس کومه نو هغې لپاره به سمپل فایل باندې کلیک کوو او دلته به راځو کلیک کوو به سیو ایز باندې څه باندې سیو ایز باندې کوم ځای سیو کې ډیسکټاپ باندې به سلیکشن والو صحیح شو او دلته بوله نوم ورکو الریډي موږ نیم ورکړی دی نو په دې نوم باندې موږ څه کولی شو دا سیو کولی شو فایل کې موږ کلیک کړو نو دا سیو دی دا را سره راغلی دی سیو ایز راغلی بیا نیکسټ موږ ګورته راغلی دی پرنټ موږ الریډي خو ډیټیل سره پریویس کلاسز کې چې کله موږ د فرند کلاس کوو نو هغې کې موږ دا ټول کمانډس چې څونه راغلي نو دا ټول موږ هغې کې ډسکس کړي دي صحیح ده بیا نیکسټ دلته راغلی دی شیر هلکه دا فایل چې ما سره کم راغلی دا زه شیر کوم څه کوم شیر کوم ویت ایمیل کوم صحیح شو لا سیو ټو کلاود سټوریج زه کوم لا موږ څه کوو دا ایمیل کوو نو دلته نه ایمیل کولی شو صحیح ده نو دا موږ آنلاین شیرینګ کوو خو نارملی موږ داسې ډایرکټي فایل څه کوو شیر کوو ها جیمیل نه موږ شیرینګ کوو لا د هغې نه علاوه موږ واټس اپ باندې سینډ کوو نو دغه شیرینګ موږ دقیقې ریسورسز نه کولی شو موږ سره بیا نیکسټ راغلی دی کې ایکسپورټ راغلی دی ایکسپورټ اوس هم زما دا کم سی وی والا ډاکومنټ دی دا د موږ سره څه شي دا د موږ سره ایکسپورټ شي ایکسپورټ باندې به کلیک کو اوس څه کې ایکسپورټ کې زم چې دا د موږ سره پی ډی ایف فارم کې سیو شي نو کریټ پی ډی ایف باندې به کلیک کو صحیح شو د ډیسکټاپ سلیکشن مې واغشتو او ډیټا فایل سره مې لایک دلته ولیکلو دلته رالم پبلش باندې مې کلیک کو اوس هم دا فایل دی خو دا موږ سره کم یو فارم ته کنورټ شو پی ډی ایف فارم ته کنورټ شو اوس دې کې موږ څه چینج نشو کولی ام ایس ورډ فایل نه دی دا اوس موږ سره کم فایل دی پی ډی ایف فایل دی را سره صحیح شو نو که موږ پی ډی ایف ته دې کنورژن کول غواړو نو سمپل فایل ته به راځو فایل کې به کلیک کو څه باندې ایکسپورټ باندې نو چې ایکسپورټ باندې موږ کلیک کو نو دا موږ څه کولی شو پی ډی ایف فارم ته دې کنورژن کولی شو او دلته بیا څه راغلی موږ سره کلوز را سره راغلی دی که دې کلوز باندې کلیک کو نو دا فایل به ما سره څه کېږي کلوز کېږي به را سره ٹھیک تا نو دا ټول موږ سره سو فایل ټیب ٹھیک تا نو دا زمونږ چې کوم د ایم ایس ورډ کورس و د هغې نن اخري کلاس موږ سره ده ٹھیک تا ان شاء الله نیکسټ کلاسز کې بیا موږ د یو نیکسټ کورس کو آغاز کوو چې کوم موږ سره ایم ایس ایکسل راغلی دی هغه به ان شاء الله دغه شانتې 1 by 1 چې کوم ګروپس دي لا کمانډز دي هغه به ښه ډیټیل سره ډسکس کوو ٹھیک تا نو ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ چې کوم د ایکسل کورس دی هغه به سٹارټ کوو والسلام